حکومت موږ له امریکې په قیمت باندې اخیستی دی او انشاءالله دا لږه ده او چې څومره وخت تېرېږي که نه نو دا هغه اخیستی د دې لپاره چې دا ملک ذلیله کړو دا خلک یو ځای ته د وړو لپاره په تمامه زندګۍ کې زما 73 سال عمر دی او داسې حالات ما چېرته په دې چې څو ورځې دیاړي وکړې تروړه به پرې والې یاره اوس په دې حالاتو کې 15 ورځې کې 15 ورځې 15 ورځې دیاړو کې وته وړه پکې اسم ونی کې دغه شرګال دی لوی درول ته بلار شي دغه ببان کی خیال دی دا چې کم دی نه مجبوران بزیه او د دې نه بیا لوی فساد دا جوړ شي چې بیا په خپل کې خانه جنگي شروع شي چې ملک یو پاټلۍ ته خېږي او ملک چې کم دی اوس روانېږي دلته کې راغلی او دا لیډران په قیمت باندې واغستل هغه عوامي حکومت یې ختم منې ایم پی ای ناظم صاحب د سار نه راغلی دی یو کس راغلی دی قسم په خدای یو خبره درته کومه قسم مې درته وخوړو ستاسو مثال د ټیشو پیپر نه هم پاخوا دی تاسو عمره صرف استعمالیږئ واودرېده استعمالیږئ په کوم وخت کې کله چې د ووټ وخت راشي که نه بیا به هم چې کوم دی هرې دروازې ته وایي همره تاسو به ډېر بېکاره یو خبره مې واورېږو تاسو پسې رالی وټله او تاسو بیا م ورلی چې او زه به دله وټ در ستا ځای خو دا دی راشو زه عوام سره ودرېږه که نه دا څه دي یار زنانه راغلي دي ولاړ د بچو روډ ته راوځو او تیل په ځانونو باندې اړوو په بچو هم تیل اړوو چې ځانونه د دې عذابونو نه ځانونه خلاص شي وړو سرکاري اول راځي نه او که راشي نو په مخ ملازه باندې ورکول شي په رشته دارو کې تقسیمیږي او عام سړي ته پکې وړه مرګ ډېر بهتر دی موږ ترجیح ورکوو د دې ژوند نه مرګ ته موږ ډېره ترجیح ورکوو زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ راځئ چې اوس واورو پروګرام ستاسو اواز د خپل کوربه شهزاد خان سره بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمندو کتونکو شهزاد خان یم ستاسو اواز ټي وي باندې به دا وخت تاسو مونږ لایف او براه راست ګورئ د پروګرام ستاسو اواز سره قدرمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده دغه یو لهر راغلی دی نن سبا د مهنګایۍ دغه لهر مطلب هر سړی در بدر دی په وړو پسې چونکې دلته کې هم یو ملګري راته ویلې سهار راته رنګونه کول چې یار راشه دغه شانته کې پروګرام دی دلته کې او دغه چې کوم دی نو ډېر زیات نه میلاویږي نو په دغه سلسله کې دلته کې راغلو او یو لا تعداد خلک ولاړ دی د څه دپاره د وړو لپاره پته نه لګي چې دا وایي سهار مونځ یې کړی دی راغلي دلته ولاړ دی که څه ټایم چونکې خپله علاقه د خان محمد مشین بدرګه په دې وجه باندې رالم السلام علیکم کاکا جان سلام د کوم ځای د خیره پټواري کې ښه دا راته ووایه چې وړه نه وکړو څه واجبه وړه نشته یار نن درېیمه ورځ ده وړه نشته ګرځو پسې وړه نه میلاوي وړه نه میلاوي نه میلاوي او څه ټایم راغلی دلته یا زه خو وختي راغلم سهار وختي راوتی یم څه ټایم اوس تقریبا پسې بدرګۍ ته ځم په وړو پسې بدرګۍ ته نو بدرګۍ تروړه به څه ریټ کې ده وړه دلته په ارزانه پسې ګرځو نور خو په 3000 ده په 3000 3000 او ارزانه پسې ګرځو نو دا راته کار څه کوئ کار دیاړي هم نشته دیاړي میلاویږي نه دیاړي ماري دا راته وایي چې څو ورځې دیاړي وکړې تروړه به پرې والې یاره اوس په دې حالاتو کې 15 ورځې کې 15 ورځو کې 15 ورځې دیاړو کې وته وړه پکې صحیح نو بدرګۍ کې وته هم داسې نه میلاویږي بدرګه کې زونه بس باچا دي زه ته ځو چې ته میلاو شي چې میلاو شي چاته صحیح قدرمندو کتونکو تاسو دغه خبره واورئ چې 15 ورځې دیاړي وکړم نو د هغې نه بعد به چې کوم دی نو ماته یو تروړه میلاویږي د افسوس خبره ده ګورو مخکې نو شاه جاوید بھائی څه به ویل غواړئ جی السلام علیکم بس یاره دا کوم حالات چې دي په دې څه ویل غواړئ په دې بس دا ویل غواړو چې یاره به بس غریبانانو ته تکلیف دی او وړه نه میلاویږي دغه نه کېږي او هر سړي بس مزدوري پرېښې ده راغلي دلته ناست دی اوس چې دلته یې ورځ هم تېره کړه اوس چې واپس دی مزدوري هم ترې خرابه ده وړه هم پیدا نه کړي سهار چې کوم دی نو لا تعداده خلک دی یو ملګري راته وایي د هغه پامه پورې دا خلک ولاړ ول د په لاین کې او نور هم نه د جمعې نه مخکې او د هغې باوجود چې کوم دی سټور بند دی وړه نه میلاویږي وړه نه میلاویږي کله وایي نن یې ورکوو کله وایي سبا یې ورکوو کله وایي بله ورځ یې ورکوو صحیح قدرمندو کتونکو تاسو چې دا کم خلک ویني دلته کې مطلب څه د بې نظیرې پیسې یا څه نه تقسیمیږي دلته کې کیش پیسې ورکوي او مطلب وړه اخلي په پیسو باندې هغه هم نه میلاویږي ډېر د سوچ او د افسوس خبره ده څه به ویل غواړم مدلي بھائی شهزاد بھائی یاره بس دغه پوزیشن دی په خپله تاسو وکتل دا غریبانان راغلي تقریبا چې مونږ نه مخکې ځینې کسان راغلي که نه د چا دیاړیانې قضا شوي غریبانان خلک دی ټول د چا دیاړیانې قضا شوي اوس ورته وایي چې یاره سبا به کولاویږي که نه نو دا چې سبا راشي سبا هم د دې غریبانان دیاړي نو نن سبا په تقریبا 27-28 سوه ګورئ نو دا خو 2-3 ورځې صرف لکه هغه صرف وړو له به لګي دې سره خامخا د چې غوړي هر یو شی لګي
نو بس دغه پوزیشن دی اوس د غریبانو ته به اوس الله دې ماده واخلي بازارت واړم تاسو خبره کټ کوم تاسو خبره بالکل صحیح ده خو الله پاک ورکړي خو موږ په دې باندې خبره کوو د وسنی حکومتانو دوی چې دا کوم وعده کړی د دوی نه لکه مطمئن یې کو نه اوس چې دا کمی وعده زمونږ سره شي یا د قوم سره شي دي کنه نو هغه وعده د پاره چې کوم دی دا خلک غون شوی دی چې دوی چې کوم دی وای چې موږ له دارا کوي موږ به دا وکړو موږ به دا وکړو موږ ته د پیسو شي چې کوم دی وسنه ملاويږي نو مزرات دا غواړو کنه او که هغه نه نو دا قوم چې کوم دی نور اسم ونی کړي دا شرګال دی لوی درول ته بلار شي دا ببان کی خیال دی دا چې کوم دی نه مجبوران بزیه او د دې نه بیا لوی فساد دا جوړ شي چې بیا په خپل کې خانه جنگي شروع شي کنه چې دا چې کوم دی دکان نه ډاک دی دغه ډاک دی او د غریب ته نه ملاوي غریب چې کوم دی لکه مثال کی بیګاز مازوی خبره وکړه چې یو کس واغه چې کم دی ول چې ما دیالي وکړه دړې درې سره د 2 کیلو وړم په واخیسته او په سترګو کې ولو کې ډیر راتلې کنه صحیح نو دا خلک چې کم دی نن ار یو چې کم دی خپوه دی او خدغه دی په دې خبره باندې خو تاسو یو مونږ چې کم دی نه مونږ سره وعده کړی هغه وعده کې و وعده نشته دی صحیح ډیر مننه حاجی صاحب قدرمن تاسو څه ویلای صاحب بس خو دا وایم د خلکو ته چې دا حکومت موږ له امریکای په قیمت باندې اغسته دی او ان شاء الله دا لګا دا چې څومره وخت یریږي کنه نو دا هغه غسته د دې لپاره چې دا ملک ذلیل کو دا خلک یو د وړو لپاره راغون کا او بده دا ملاد دا خلک هم ټینګه کې موږ به متټینګو یوازې وړ نه دي دا اره خبره روانه ده او د امریکای د حکومت غسته د خبرو لپاره دی تاسو چې لګا دا په اشاره ولم خډیر دي زموږ حکومت تر د یوکرين نه د هغه با میانو ته کوم غنم وراچول هغه زمونږ د پاره نه راوړي دي د سر نه پاړولي پیسو باندې نه غوړه د خوراک دي او دا راغله د دې سازش لپاره دي نو بس دا عوام به دا که زه وړو خبره نه کوم وړو خو رزق د ملاویږي به الله پاک وعده کړی دا خو دا حکومت زه دې ټولو ته وایم چې دا خو یوازې د وړو خبره نه ده نور املاګانې وتړئ مخکې څه کېږي مخکې به داسې څه کېږي که نه چې دا نوکر پیشه به په روډونو کې ناست دي نه تنخواګانې شته قسم په خدای دا ملک درهم برهم دی نو کېږي به څه دا راته د غریب څه مستقبل شو بس کېږي به دا چې د شپې به دا خلک روزي غلاګانې به کوي شوکې ډاکې به کوي او خلک به وایي غله راغلي دي غله مله به نه خو دا خلک به په خېټه باندې وږي او په پردو کورونو به هم ورځي ګاډي به هم شوکوي او دا زموږ دا حکومت اغسته موږ د دې قیمت دپاره نه دی ولې تاسو ته پته نه لګي زموږ تیار حکومت او واګمي حکومت ولې مات شو دا به دې خبره باندې مات شو چې زموږ حکومت لاړه د روس سره او د چین سره په 35% کم قیمت باندې خبره وشوله دا ټولو ته پته ولګي چې ملک یو پاټلۍ ته خیږي او ملک چې کم دی اوس روانېږي دلته کې راغلی او دا لیډران په قیمت باندې واغستل هغه عوامي حکومت ختم کو او د پیسو حکومت په موږ باندې اوس چلی صحیح دا راته دلته دا اوس لانجه ده بلا خلک غلام ډیر خلک راټول شوی دی وړو لراغلی او دغه بند سٹور بند دا څه وایي دی دا وړ درېمه ورځ ده چې دلته راغلي دي دا د خیالي د ورځې نه چلیږي دغه ولې بند سٹور ولې بند نو سٹور نو تاسو ته ما څه ویلې صحیح تاسو وایي چې حکومت نشته تپوس نشته چې څنګه سرکاري دکان دی نو دغه بند دی کنه صحیح نو دغه په اړه کې خصوصي کسان شو ویلې چې دا سٹور چې کوم دی نو د دې خپل افسران شته دي اوس به وایي چې اډیټ دی کنه نو کوڅه ته پرس کا اډیټ وي چې کس بدل شوی دی او دا غي هارډ دی کنه د کسان ته دا خبره وکړه صحیح او نو لکه دا به تقسیم شي دا ورکه ډیر راغلی او کله راغلی دا خلکو لور کی ولکه زما په اندازه باندې صحیح شو ډیره زیاته مننه تاسو د خبرو رائے راکول یو جهان من قدرمنو کتونکو غواړم د خبرونه په دې ځای باندې راټولو مخ تیر شرګل کې چې زموږ کوم پروګرام هغه کې ماده ویلو چې د سوچ خبره ده د عوامو د پاره د خلکو د پاره د حکومت د پاره هم غنم یا مطلب داسې سعودي عرب نه دی چې سری شګي دی یا دوبۍ نه ده غنم د دې ملک پیداوار دی بلا شي کیږي په دې خاور باندې کیږي په خپل وسایلو په خپل چې کوم سدي په دې کې خپل عوام محدود ولې ساتل کیږي د حکومت د پاره هم د سوچ او د فکر خبره او د عوامو د پاره هم د سوچ خبره چې ولې په دې کې محدود ساتل کیږي بل ډیر زیات افسوس په دې باندې زمون خويندې مېندې زمون تور سره بلا راغلي دی ولا دا زمون د پر ډیر د افسوس او د شرم خبره ده
چې مطلب دا زمونږ د غیرت او د حیا شملې دي هغه راغلي دي هغه هم در په در یو طرف ته موږ سوچو کو قدرمندو کتونکو نو کله چې مطلب د دین مخکې کوم حکومت او چونکې زه د یو حکومت په سیاست په پیور کې هم نه یم موږ آزاد خلک یو د عوامو غږ صرف تاسو ته در رسو نو خلکو به زیاتې شروع کو یو سیس بل 10 روپۍ ګران شو 100 روپۍ به ګران شو موږ به یاره زیاتې دی ظلم دی په دې کې عدم اعتماد راځي دا راځي د حکومت غورځي موږ هم ډېر خوشحال شو موږ یار شکر دی چې وی غورځي ځکه خبر هر یو سی په بر باندې روان دی د 70 سالو چې کوم تجربه کار خلک دی هغه راځي او د هر یو سیس به چې کوم د پخکته باندې راکوز چې بالکل ارزانی بشي نو دا غوي هغه ارزانی او هغه ارزه تاسو ولیدله او شهباز شریف صاحب چې کوم دی هغه ته راغلی بټخیلې ته دا خبره بار بار کومه زه کوم دا خبره ډېر په دعوی سره کړې وه چې زه به خپلې کپړې خرڅې کړم خوله او دغه به ګران نه کړم غریبانو ته زما په خیال غیر دې خلکو کپړې یادوري خپلې کپړې نه خو ما هغه یې وکړله د دې خلکو کپړې او دا وګوره دا د دې حالات دي چې در په در باندې چې کوم دی نو خبره په وړو پسې ګرځي یو خبره په دې ځای کې بل هم ډېره د سوچ خبره ده او تاسو ټول هم بیلونه یار د کم سیز برا یادو بالکل کاکا دا خبر راټولو ځکه دا خبره کم یو غم ته بجاړو کم از کم چې په ډوډۍ باندې دغی بل زمونږ هغه خلک چې کوم ایم ان ای دی ایم پی ای دی یا ناظم صاحب دی هغه څه شو دې ټیم کې په کار د هغوی خو دا ځای چې دلته راشي ستا ته دلته چېرته ایم ان ای ایم پی ای یا ناظم صاحب د سار نه راغلی دی یو کس راغلی دی قسم په خدای یو خبره درته کومه قسم مې درته وخوړو ستاسو مثال د ټیشو پیپر نه هم پاخوا دی تاسو خو مله صرف استعمالیږئ واودرېده استعمالیږئ په کوم وخت کې کله چې د ووټ وخت راشي که نه بیا به هم چې کوم دی هرې دروازې ته وایي خو مله تاسو به ډېر بېکاره یو خبره مې واورېږو تاسو پسې رالی ووټله او تاسو بیا مې ورلی چې او زه به دله ووټ در ستا ځای خو دا دی راشو زه عوام سره ودرېږه که نه دا څه دي یار زنانه راغلي دي ولاړ دي د مشران سپینګیري راغلي ولاړ دي سار مونځ چې کړی راغلي دا د افسوس مقام دی زموږ دپاره ته صرف د ووټ دپاره تا ته دا در یادېږي حاجي صاحب د اخرې د حاجي صاحب دا خبرې اورو دا پروګرام باقي په دې ځای باندې اورو جي اسي صاحب څه به ویل غواړو ویل دا غواړو چې دا غریب عوام د خپل زندګۍ نه تنگ راغلی دی او خودکشي کولو والا ته هر څوک تیار دي خلک وایي چې سره د بچو روډ ته راوځو او تیل په ځانونو باندې اړوو په بچو هم تیل اړوو چې ځانونه د دې عذابونو نه ځانونه خلاص شي وړو سرکاري اول راځي نه او که راشي نو په مخ ملازه باندې ورکول شي په رشته دارو کې تقسیمیږي او عام سړي ته پکې وړه نه میلاویږي لہذا زما حکومت ته درخواست دی چې یا خو څه بندوبست وکړي او یا استعفا ورکړي باعزت طریقې خپلو کورونو ته لاړ شي د دې ژوند نه مرګ ډېر بهتر دی موږ ترجیح ورکوو د دې ژوند نه مرګ ته موږ ډېره ترجیح ورکوو لہذا حکومت دې د دې تدابیر وکړي په امرجنسي باندې او کچېرې نشي کولی نو بیا د استعفاګانې ورکړي او خپلو کورونو ته لاړ شي موږ ته داسې حکومت نه دی پکار په دې ژوند کې په تمامه زندګۍ کې زما 73 سال عمر دی او داسې حالات ما چېرته په دې زندګۍ کې نه ولیدلي چې په دې موجوده حکومت کې کوم حالات تیریږي په دې خلکو باندې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ډېره زیاته مننه حاجي صاحب قدرمن شي قدرمندو کتونکو اوس دا پروګرام په دې ځای باندې راټولومه خو یو ځل بیا هغه خلک مخې ته راولم کله چې د وټونو دوران راشي که نه او دروازه په دروازه ګرځي ډلې ډلې چې یار بهی ماله به ووټ راکېون ایم ان ای صاحبو ایم پی ای صاحبو ناظم صاحبو خدای را یار دې خلکو ته راوځئ دا صرف په ووټ کې خو مه یادوئ صرف استعمال خو د دې خلکو موږ داسې ټیشو پیپرې خو نه دي دا خو عوام د ستا د ملک او ستا دغه خلک دی واودرېږه سبا به بیا راځي ووټ ته به ورته ودرېږي د هغې نه ښه دا ده چې دې ټیم کې راوځه په سخته کې ورسره ودرېږه چې سبا ښه په هڅه غړی راځي ووټ ته غواړي ورکئ خپل ورکئ بابا وایي سپلو هارونه به ورته جوړو بهرحال دغه ستاسو هغه مقام بیا جوړېږي خو بهرحال راوځي او دې خلکو سره ودرېږي اوس هم در سره ټیم شته دی بهرحال خپله خپرونه په دې ځای باندې راټولومه چېرته چې موسی خاد آباد خوشحاله اوسي ورکړي خپل ورور شهزاد خان له دې دعا سره اجازت د هغه لوی الله په امان इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।